أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب نواقض الوضوء باب ثابت دی په بیان کې نواقض د ماتولو الوضوء د اوداسه چې په کوم شیانو سره اودس ماتیږي دا باب د دې بیان کوي وهي د ماتون کې د اوداسه چې دی چې اودس په ماتیږي عشرة لستانی دي په لسو شیانو سره اودس ماتیږي الاول اول ماتون کې د اوداسو چې دی کل خارجن هر هغه وتون کې من احدا سبیلین یو د دوه لارو څخه د دوه لارو څخه چې د غټو بولو لار ده یا د کشنی بولو لار ده د دې څخه چې هر شی وځي په دې باندې اودس ماتیږي او من غیر سبیلین او په دې شی باندې اودس ماتیږي چې مرداری د غیر سبیلین سوزي د یو د دوه لارو سماسه یو ځای ویني په دې باندې ماتیږي یا خوا د چار او ګرځي په دې ماتیږي خو بیان دی ګرد درته کوي الا البزاق مگر نه په لاړو سره په ناوړو اودس نه ماتیږي ناوړي چې هر څونه په خوله کې راځي په دې باندې اودس نه ماتیږي والمخاط په ګړنګ باندې اودس نه ماتیږي ګړنګ بلغم په دې باندې اودس نه ماتیږي وماء اوبه خرج چې ووزي من الاذنین د غوږو چې اوبه را ووزي په دې باندې اودس نه ماتیږي والعینین د سترګو څخه وشکې را بهیږي په دې باندې اودس نه ماتیږي من غیر علت بېله علته ګوره یو د ناجوړي یو علت و ناجوړي ورسره وي یو څوک دغه وژاړي در سترګو وشکې راتوسي یا دغه وشکې در سترګو راتوسي په دې سره اودس نه ماتیږي والثاني او دویم ماتونکی د اوداسه چې دی القیء قیدی ملء الفم چې په ډکه خوله سره چې د یو چا خوا وګرځي قی ووهي په دغه باندې اودس ماتیږي چې دونه وي چې خوله په ډکیږي ګوره که لږ و د یو چا لږ زړه راویښه دی خوله نه په ډکېده په دې اودس نه ماتیږي که دونه راویښه دی چې خوله په ډکېدله په دغه باندې اودس مات دی والثالث او دریم ماتونکی د اوداسه چې دی النوم خوب دی مستندن چې ستون استخ پروت وي یو سړی ستون استخ پروت دی بیت سوی دی بس اودس یې مات دی او متکئن یا یو شی ته تکیه کړې ده دا یې پر یو شی باندې تکیه کړې ده هغه کې پر خپلو لاسو کړې وي یا یوه دیواله ته کړې وي بس په دې باندې اودس مات او مضطجعا یا یې پر اړخ باندې پروت وي که پر اړخ پروت وي هم دی بیت سوی وي اودس یې مات دی ګوره په دا درې قسمه خوب کې چې ستون استخ دی یا یو شی ته تکیه کړې ده یا پر اړخ پروت دی په دغه حالاتو کې که سړی بیت سوی ولو د ده دا فکر و چې زما څخه نو اودس نه دی مات سوی 1 منټ بیت سوی یم یا نیم منټ بیت سوی یم بس که د بیده حالات پر راغلی و بس د ده اودس مات دی والرابع او څلرم ماتونکی د اوداسه چې دی القهقهتو په زور خندل دی فی کل صلاتي په هر لمانځه کې ګوره دا خبره مې در ښوولې وه په تیرو سبقانو کې د فاسداتو په بیان کې چې خندای قهقهه هغه ته ویل کېږي چې په لمانځه ته ولاړ یې ستا ملګری یې واوري بس دغه خندا ته خندای قهقهه ویل کېږي نو په خندای قهقهه سره اودس هم ماتیږي ګوره هلته لمونځ په فاسدېدی خو که په لمانځه ولاړ وې تا په زوره په خندای قهقهه سره وخندل په دې باندې اودس مات دی فی کل صلاتی په هر لمانځه کې ذاتي چې خاوند وي د لمونځ رکوع د رکوع و سجود د سجدې هغه لمونځ چې رکوع او سجده کې کېږي په هغه لمانځه کې که چا وخندل په دې باندې اودس مات دی ولا تنقض او نه ماتیږي الوضوء اودس فی صلاتي په لمانځه کې الجنازه د جنازې په لمانځه کې اودس نه ماتیږي که چا وخندل په خندای قهقهه سره د جنازې په لمانځه کې اودس نه ماتیږي ولې دا خبره د مخکې درته وکړه ول هغه لمونځ چې رکوع او سجده کې وي هغه لمونځ چې دی په هغه لمانځه کې اودس په خندای قهقهه سره ماتیږي او د جنازې په لمانځه کې خو رکوع او سجده نسته بل تفسدو بلکې فاسدوي ها دا لمونځ د جنازې فقط خالی لمونځ د جنازې فاسدېږي خو اودس په دې باندې نه ماتیږي والخامس او پنځم ماتونکی د اوداسه چې دی الجنون لیونتوب دی یو سړی په لمانځه کې لیونی سي یا دغه لیونی سي لیونتوب ورته رالی بس په دغه لیونتوب باندې اودس مات دی والسادس او شپږم ماتونکی د اوداسه چې دی الاغماء او بېهوشي ده یو سړی بېهوشه سو بیران سو بس د اودس مات دی والسابع او اوم ماتونکی د اوداسه چې دی مصو ځویشل دی علقتي د جوري او قرادي یا د منګور
کبیر غټ وي عضو اندام د دغه جوړي یا د منګول فامتلا ډکسي من الدم د وینو سره دغه منګول یا دا جوړه دا چې څوک داسې پر چا خوله ولګوي دا راځویږي دا وینه د بدن سره کاږي چې دا منګول ډکسي یا دا جوړه ډکسي په دا باندې اودس مات دی. والثامن او اتم ماتونکي دا اوداسه چې دی السکر مستی ده ولو که څه هم مست سوی وي باکل په خوراک سره حشیشي د وشو وحده یوازې یعنی مستی چې سړی د خپل حاله واوړي مست بس دغه سړی اودس مات دی. که چیرې یو سړی چرس وڅکوي یا نسوار وکي یا سګریټ وڅکوي یا بله نشه وکي خو د حالات بدل سي دی مست سي دغه سړی اودس مات دی. الله یعرفو چې دی نه پیژني الرجل سړی من المرأة د ښځې څخه دا دته نه معلومیږي چې دا سړی دی که ښځه ده یعنی دی دا رقم مست وي د اودس مات دی. وقاله یاران وایي اذا هغه وخت دخل چې دی داخل سي په بعض المشیه په بعضې تک کې تحول ګرځي په هو دی چې دی سکران مست دی. ګوره چې پر تک کې دی روان وي په دا تک کې دی په لګرځي د خپل حال څخه اوښتی وي دغه چې شي وي دغه ته مست ویل کېږي. وقت په تحقیق سره رجحو ترجیح ورکړی ده قولهما وقول ته د یارانو و اکثر المشایخ او اکثر علما چې دي مشایخ چې دي علی قولهما پر قول د یارانو دي واختاره او مختار بلل سوی دي للفتوا د پاره د فتوا دغه قول د یارانو چې یارانو کم قول کړی دي دغه قول د فتوا د پاره مختار ش قول بلل سوی دي وهو صحیح او دا خبره هم صحیح ده. والتاسع او نم ماتونکي دا اوداسه چې دی الدم ویني دي خارج چې راووزي مع البزاق سره د ناړو ان غلبه کې غلبه کړي و الدم وینو على البزاق پر ناړو باندې او ساوا هو یا سره برابر وي د چا خوله ویني سو دا خوله کې ویني دون ډيري ولې چې ناړي یې تک سره ولې یعنی در ناړو یې ویني زیاته و د دې اودس ماتي یا وینو ناړي سره برابر وي د دې اودس ماتي کچیر ناړي پر زیاتي ولې او بایسي ما زیاده د خولې ناړې ژړې کړې ولې په دې باندې اودس نه ماتېږي. والعاشر او لسم ماتونکي د اوداسه چې دی الشک و شک دی فی الوضوء په اوداسه کې چې په اوداسه کې دی شکمن دی بانه دی توضع اودس لري ام لا که نه لري په دې باندې دی شکمن و چې آیا اودس لرم که نه لرم. وکانه و قبل ذلك د مخه در دې محدثا باودسه بالیقین په یقین سره یعنی دا فکر و چې اودس خو مې نه درلودی نه چې ما اودس تازه کی کمی نه کی تازه په دې ځای کې شکمن و دغه اودس چې دی دا مات دی د دې اودس نسته یعنی اودس به راګرځي. و اما په تحقیق سره اذا تيقن کچیر یقین و فی الوضوء په اوداسه کې وشک شکمن و فی انه په دې کې انتقض مات دی ام لا کنه دی اودس یې مخکې درلودی خو اودس یې ولو بیا دا فکر چې ته وز ما اودس مات سو که نه سو اودس خو مې درلودی فلا وضوء اودس نست علیه پر د باندې ګوره په شک باندې هغه اودس نه ماتیږي چې د مخکې اودس ولو ورسته د شکمن سو چې زما اودس خو نه چې ما مات کوي که مې نه کوي مات زما څه مات سوی دی که نه دی اودس خو مې درلودی دغه اودس په شک نه ماتیږي او هغه اودس چې مخکې د اودس نه درلودی نه چې ما اودس تازه کوي که مې نه کوي هغه اودس به بیرته تازه کوي. بس په دې دوه خبرو کې فکر وکړه دغه دوه خبرې سره زده کړه نور مشکل نه کې راځي. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.